کتیپایش 400 روپه است. از این که ارزان نمیشه. دیگه چی چی ارزان؟ دلته په کابل کې د لاشخوران پاتې ده نور څوک نشته غلان ټول ټک څوک چې دا د ژبې غوښه وخوري بیا ژبه یې تیزیږي پر پر میکنه مثل خودت این میگه صحیح مغز بخوره مغزش تقویه میشه زبانه بخوره زبانش شکمبه گوسفند است د دې فواید څه دي د شکمبې این برای معده بسیار فایده داره زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د دې ژمي په دې سړو شپو کې به په دې هیله چې ټول ګرم اوسئ د خپل کورنۍ سره خوشحاله اوسئ. دوستانو راغلی یم د کابل ښار دی او د کابل ښار کې د پل خشتي دغه سیمه ده. اخوا د پل خشتي جومات ګورئ او دغه بازار چې دی دلته د کلو پاچا بازار دی مشهور په دې نوم باندې دی. دلته زیاتره سر او پښې د غویانو د پسونو او داسې د بیلابیلو هغه حلالو حیواناتو پلورل کیږي او په ژمي کې بیا زه چې څومره خبر یم بازار ګرمي. نو زه ډېرې خبرې نه کوم دا ټول معلومات به دلته په دې خپرونه کې زه تاسو ته درکړم او دلته به له بیلابیلو خلکو سره خبرې اترې هم ولرم وبه ګورو چې په دې بازار کې غیر د سر او پښو څخه نور څه پیدا کیږي ملتیا مو. ستړی مشی وروره جوړی په خیر خیر ببینی زنده باشی. چطور هستی کت کاروبار؟ شکر خوب است خدا من. خودت چند رقم پایا میجا میفروشید؟ سو رقم مخفی خرسه کلو پاچه؟ ما حالا بسابینی پاچه مفروشیم یگان کله گوسفند مفروشیم مثل اینجا کار میکنیم. خب غیر از پاچه اینجا دیگه چیزا فروخته میشه؟ غیر از پاچه اینجا دیگه گوشت کله فروخته میشه شکمبه فروخته میشه کله گوسفند فروخته میشه این چیزا جگر. ای پایا کی جماندگی از چی است؟ اینیاش گومش است یاش گو است اینیا گوساله. گوساله گومش. گومش چند است؟ گومش ها 700 است آخر 600 اینیا را 600 بای میکنیم 400 500 یا را 300 200. ای آخرش دیگه 600 است. 600 است. بسیار گرنگم است. خب کله پاچه کلان است. خودت پخته میکنی با خودیانی؟ ما هفته یک بار دو بار میبریم فقط. هفته کې یو ځل دوه ځلې کور ته وړي ځکه خو ماشاءالله داسې اندام دې ښه ټیټ و ریټ دی. ژمي کې ډېره استفاده ترې کوې که وړي؟ نه په ژمي کې ډېره استفاده کوي. په ژمي کې ډېره استفاده ترې کوې او بازار یې څنګه دی؟ په ژمي کې ډېر ګرمي که وړي؟ په ژمي کې ډېر خلک خوري بیا په وړي کې لږ خوري. بیا په دې موسمونو کې قیمت هم توپیر کوي که نه؟ اوس قیمت شوي دي بیا په ګرمي کې بېرته ارزان کېږي. ارزان کېږي. ستا په دې پاچه کې چی شی ډېر خوښېږي؟ والا می پاچه کلش خوش دارم. می پاچه بسیار خوب چیه. کلش خوش داری امو جای خاصش کدام است که خودت خوش داری؟ جای خاص بسیار هم این چیشه پیش دستش است. امیره که خوب بخوری بازمو چی میگن استقوانش که تو وسنده کنه؟ کم استقوانه بزنی دیگه بکشی درونش مغز مو برای فکر کنی. امو باز بسیار لذت داره. کلام کدام مزه‌دار انرژی. په کومه ورځ چې بیا واورم وریږي. واوره چې وی بیخي خمازه کوي. ته یوازې هم دا پخې خرڅې؟ ام پخې خرڅوم مالته زمالته کلیم خرڅوم. کلیم خرڅې.
ترازه کلو په اړه معلومات راکړه نه دوستان به مو ګوري دوستانو راځي چې د کلیس سر په اړه هم معلومات راکړي دا استاد خدا د پسونو سرونه دي لکه چې اینی که چی شده خیر صحیح چندس مشکل نیست چرا قهر استی دا څنګه دومره غوسه و خیر این که از گوشت کلاس خو گوشت کلاس گوشت کلاس اونو که از کله گوسپند است کله گوسفند است یک تا کله چند است ایست 400 300 300 داره خان 400 300 با ما چند است مینی کله اینا میگه با تو 400 متر کتیپایش کتیپایش 400 روپیه است از اینکه در ارزان نمیشه هیله که چی ارزان خاص مننه کور ودا دا غوخه به پسوده دا د سر غوخه او دا کیلو یو نیم سل دا د غویی د سر نمخې غویین دا غوسکای هم دا گومه خام دا هر کم دا زه خبر شم دلته ژبم خرڅیږي او ژبم لرو ته خو نه خرڅې او خلاص شوی دی بیت اوس یو نیم سل بعد وروړي ژبه کیلو پسوده ژبم یو نیم سل دا یو نیم سل ژبم خرڅوي دا ژبه څه ګټه لري ژبم خو د واخه دا فائدې ډیر لري ان شاء الله زمون دوستانو کې او چا دا خبره کړې و چې د چا ژبه اکسلوي کنه بس د حیواناتو ژبه چې ځان ته پخه کې وی خوري ژبه تیره کیږي تیزی زبانه که بخوره زبانش تیز میشه دیگه به حساب زبان خیلی یک چیز داره او را که یگان تا زبانش خدایی تیز باشه و تیز میه باشه که به چیز در حساب زبان تیز نمیشه تشکر از معلومات چیز گفتنی دارم که بیادر این اینجا شارواله بیادر جای مظلوم بیچاره رو سو کدم ما را میزنه کراچی ها را میبره بیادر مال ما را میبره بسیار ظلم میکنه این امید به حساب ما به خاطر امارات اسلامی را به حساب نمی 20 سال مردم قربانی داد از ما هم شهید دادیم نمی امارات مگم این حال به حساب مردم بیخی دلش زده میره که به حساب ظلم میکنن امروز کراچی ما بردن بیلر و تونگ ما برده شارواله به حساب نه برای ما جای تعیین میکنه نه به حساب میمونه اینی را به حساب شما باید په دې هیله چې غږ هم واورېدل شي کور ودان مننه چې موږ ته دې وخت راکړی مقصد دلته د حاجي صاحب ډېر ګوري له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو راشه حاجي صاحب په خیر صحت کې ښه دی ته راشه که کوم تلویزیون یې زه سنرایز افغانستان نړیوال چینل دی څنګه راغلی وې دلته ولاړ وې نو خو دلته په کابل کې د لاشخوران پاتې ده نور څوک نشته غلان ټول ټکټ لال دا غریبکارانو لاشخوران پاتې ده او ته څه کاری ته غریبکار که پیسه دار نه زه خو متقاعد یم ما تقاوت هم څوک نه درکوي تقاوت دې نه درکوي په کومه برخه کې دې خپله دنده ترسره کړې ما په افغانستان کې 42 کاله ما کار کړی خدمت دې کړی دی کومه برخه کې په ترانسپورت په مدنیات کې ښه ډېر ښه ماشاءالله بیا خو تکړه سړی حاجي صاحب دونه مدنیات په افغانستان ده چې یو یې سروې که یو یې استخراج که یو هم غریب نه پاتې کېږي بالکل افغانستان د لالونو وطن دی خو په دې هیله چې زمونږ رهبران او زمونږ مشران ورته کار وکړي نور ډېر ورته تم شو که څنګه مننه څنګه راغلی وې دې ښار ته بازار راغلی یم چې 2-3 میاشته کېږي چې ما غوښه نه دی خوړلی 2-3 میاشتې کېږي غوښه دې نه ده خوړلې ولې راغلی یم چې یو ښه غوښه پیدا کوم چې وخورم دا مسلوق خراب زه نه اخلم دا څنګه غوښه ده ښه نه ده خو داسې ده ډاکټر پوهېږي زه هم نه ډاکټر پوهېږي په دې نو څنګه به وایې چې دا ښه غوښه نه ده دا خرابه غوښه زه نه پوهېږم خو زه نه اخلم نه یې اخلي نو خرید ته خو راغلی څنګه نه راغلی یم خو ګورم دا بیچارهګانت به ګورم بیچارهګان ګوري خپله څنګه اقتصادي وضعیت دې څنګه دی زامن لري که نه ماشاءالله زامن لرم خو زامن څه کوي زامن په واشنګټن کې ده زه په دلته ژوند کوم بس بیا خو دې بیخي ساعت تېر دی واشنګټن کې دې ګوري ورته ویې بیا دې وګوري څه ګیله کتې لري همدلته یې ورته وړاندې کړه نو هغه ښه ژوند لري ښه ژوند لري خو تا ته به هم پیسې ما ته نه هېڅ خبره نه اخلي د کاکا زوی دا خو ظلم کې ولې د خپل پلار خبر نه اخلي باید خبر واخلي اوس به دې خبر اخلي انشاءالله او که نه دا وګوره غوښې پسې راغلی غوښه یې نه خوښېږي نو از بس که منقبض گردید حوزای روزگار آووز برخیزت ماییز کوزار بالکل
مننه. اول وم اوس نږدې شوم بل یار د قبر په مور کښې ګرندی شم تش لاره راسه روان یم ناست یم حیران ګیډه مې سپینه غوښه مې توی شوله دانه ډېر افسوس ډېر ارمانه. خو اوس دلته زامن لري کابل کې که نه؟ هغوی څه کاروبار؟ هغه تاسې غوندې نه ده دا بېکارانو په دل کې ده د بېکارانو په دل کې ده. واشنګټن کې څو دانې دي؟ واشنګټن یو زوی مې ده. څومره وخت کېږي تللی؟ 8 کاله کېږي چې تللی ده. زنګ وهي؟ نه. ولې؟ زنګ دا خو چې زنګ وهي وایي نالش مونږ کوو هغه مالش نه مني. نالش نه مني. نالش نه مني یعنې همکاري نه کوي نو؟ نه بیخي بیخي زه درته څه خدمت وکړم زه درته غوښه والم ولا نه ژوندی اوسې کور ودان کامیاب بس اوسې. چې مونږ ته دې وخت راکړه. څه وخت نشریې؟ دا بس نن شپه نشریږي انشاءالله په کوم تلویزیون؟ سنرایز افغانستان چینل. زه همکارانو ته وایم ادرس یې درکوي ښه؟ صحیح ده. مننه. دوستانو تاسو د دې سیمې یو څو ښکلي انځورونه وګورئ بیا هم ملتیا دوستانو بیا هم ښه راغلاست. راغلم دلته له کلو پاچې یا د پښو او سر څخه ژبې ته ژبې او لرې ته شکمبه و زبان آمده میره برتان هم تشریح و هم کرد. ما خود داریمم خوب یا ازدن است خوب استاد جور خواستی شکر فضل صحت خوب است چطور از کاروبار دی روزا؟ کاروبار باشه چیز نیست نه کار است نه بار. اینجا گوشت میریم که میایم طالبا میایم تبنگای ما رو میبرن ما رو نمیمونه در غریب کاری. خوالم نپریدی. ما چه میگم نه لازم که یک آدم باشه که از واقع خاص خوب تاستانی جوړ کړي ځکه وای بچل جای برای ما جوړ کردن نه چه نبیار داد ما رو پاس های کرده. اینجا سر ما غرفه رو موندن نفر 14000 روپیه گرفتن. یک دو سه ما که موندن و کل ما رو بررسی کردن پیسه کای ما رو عیب شد نه کس ما رو پیسه داد نه هیچ. خو زبان میفروشی دیگه چیز؟ گوشت کلم میفروشیم که زبان. گوشت کلم رای زبان. گوشت کلا چند است؟ 160 روپیه. کیلوش 160 کیلو روپیه. 160 روپیه دا سر و غوښه دوستان. او ژبه په سودا؟ اما یو بایدی. یو بیا ده. دا ژبه څه فایده لري؟ دا خود پوهیږي کنه؟ فایدهش خو نیمی گوشت از اگه کلاگی میخوره مردم غریب است. کیلوی 500 گوشت گاو خریده نمیتونه. اینمی هم پاچه است هم قطعه است هم ما خو اوریدلی وای څوک چې دا د ژبې غوښه وخوري بیا ژبه تیزیږي پر پر میکنه مثل خودت. اینمی گپ صحیح. مغز بخوره مغزش تقویه میشه. زبان بخوره زبانش. خودت چند زبان یاد داری؟ به خاطر از اینکه زبان میخوری؟ ما یک دو سه زبان یاد دارم کم کم. دو سه زبان. در چند کشور گشتی حتما؟ در سه کشور گشتیم. در سه کشور. در کدام کشور؟ در ایران، هندوستان، پاکستان. خب کدام کشور خوشت آمد؟ کدام؟ افغانستان خوشم میاد که کار غریبی غیر از باشه افغانستان که گشتی؟ غیر از افغانستان که گشتیم و هر جایی که بودیم زحمت دیدیم. افغانی در مرز افغانستان کسشه دیگه هیچ امنیت نداره. اینجا خوب است وطن خودم است که خانه و وطن از مرز افغانستان او سراب دیگه تضمین نشته. نشته. لباد مرغ. خاص آمده دلته لری کنه لری. لری چی شکمبه تراوړه کنه دا شکمبه. نه شکمبه گوسفند است خوب. د دې فواید څه دي د شکمبې؟ می برای معده بسیار فایده داره. معده لپاره؟ معده لپاره ډیره ګټه لري. څو رقمه پخیږي؟
خو هر رقم که پختهش کنی سرخ کدام میشه، شوروا میشه، کوفته میشه، هر رقم که کنی او دیگه به میل آشپز دیگه کیلو پسودی این دانه از دانه 150 روپیه. داد چی شده؟ داد پسدی. د پسه دی 150 روپیه. او سامان د خوستی د غوایی کیلو 100 روپیه دی. هغه کیلو باندې خرڅيږي دا دانه باندې خرڅيږي. خطا ویل سوچ به درته زدري درې ژبې کومې پښتو، اردو، فارسی. پښتو، اردو، فارسی. په اردو فارسی کې خو د خبرې وکړې، اوس به په اردو کې او په پښتو کې دوستانو ته دا بیان کړي چې دا چی شی دی او په دا 100 د خوستی روپۍ ژبه ده، کیلو 160 روپیه دی. ښه او اردو ته شه دا اردو دیگه په زبان تو برو زبان کوشش شاید ندارم که زبان کوشش وکړه یو شی ووایې چې هندیان هم ګوري همدا اوس که نه چې هغوی ته هم پته ولګي. گوشت. ښه اردو دې څنګه شوه؟ اردو خلاص اردو خلاص شوه، پښتو سره اردو خلاص شوه. کور ودان څه پیغام څه وینا لري ټول نړۍ ته دارم که مردم غریبه بانه که در غریبی باشه. این اینجا مردم ما خودم دو سر عیال هستم، یک نفر نانآور. اگه من اینجا کار نکنم چی کار کنم؟ بالکل انشاءالله دلته خو دا دکانونه او دا سرک تازه جوړ شوی. دکانا را که جور کرده یا تجارات جور کرده ما شما را نمیمانه. یک تجارات از غریبکارانه. اینجا سر ما غرفمون انشاءالله په دې هیله چې د غریبانو ته هم دغسې یو خاصه ساحه جوړه شي، خاص بازار چې دوی پکې خپل دا مصروفیت ترسره کړي، خپل سوداګري قیمتی پکې است بیادر دیگه است. انشاءالله که حل خواهد شد. خیر. خداوند مهربان است. شک میشه. دنیا به امید زنده است. امید زنده است. تشکر. لیدونکو هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې اناناس د سر غوښه خپې وې داسې ژبه او لرې یا شکمبه چې ورته وایي زړه پاپوس او څه شی چې په حیواناتو کې دي او حلال دي د خوراک لپاره وړ دي ټول دلته پلورل کېږي، خرڅېږي او په ژمي کې بازار ډېر ګرم دی. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې د خپل دغسې ګل وطندارانو سره حاضرېږم. تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مل شه. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.